هغوی د دغه نصاب د هضمولو او د اخیستلو لپاره د توانایي ونه لري. نو یو خبره خدا شو چې باید یو ښه معتدل نصاب رامنځته کړی شي. د دغه نصاب د رامنځته کولو لپاره موږ په خپل تشکیلاتو کې، په خپل ولس کې، په اسلامي نړۍ کې ډیر خواخوږي لرو، ډیر پوه خلک لرو. د هغوی له تجربو د کار واخیستل شي ترڅو داسې یو اسلامي نصاب رامنځته شي. اسلامي په دې معنی چې روحیه اسلامي وي، او یو برخه مضامین داسې اسلامي وي چې د دین په اړه ضروری معلومات ورنه حاصل شي شاګردانو ته. نور د ټول هغه علوم ورکه راوستل شي او په پوره پیمانه د ورکه راوستل شي چې دا ولس باسواده کوي، دا ولس صنعتګر کوي، دا ولس سیاسي کوي، دا ولس له محتاجۍ راوباسي. بل خبره چې زه ضروری بولم هغه دا ده چې باید په پراخه پیمانه مولا د تعلیم په مجال ورګټ کړای شي. او دا په دې معنی چې تر اوسه پورې حکومتونو او نظامونو دا کوشش کړی چې مولا د تعلیم له مجال لري وساتلی شي. چې مولا د تعلیم له مجال لري و، نو د مولا تاثیرات هم د طالب او د شاګرد له ذهن لري و. دا چې اوس مولا د څنګه د تعلیم په مجال ورګټ کړی شي، داسې نه چې د هرې مدرسې مولا د په هر مکتب ورګټ کړی شي او هغه چې هر څه ورته شروع کړل هغه د یو مختار کل وی پکې چې څه غواړي هغه به کوي. نه، مقصد مې ورنه دا دی چې زمونږ نظام دی، زمونږ یو لوی پیمانه لزره شل زره دیر زره نوي ځوان ملایان د مکتب د استاذۍ لپاره د عاجلو دارالمعلمینونو لاره وروزی، او بیا د دغه نوی فارغ شوی ملایان چې هم د عصر په روح باندې پودي، هم دینی علوم لري، هم په مکتب کې د استاذۍ هنر او استعداد ورزده کړای شي، دوی کې ایجاد کړای شي. دا د په لویه پیمانه د تعلیم په نظام ورګټ کړای شي ترڅو دغه استادان دینی جانب، اخلاقی جانب، ارزښتي جانب طالبانو او شاګردانو ته وروخي. او معلم دی نور تجربوي علوم که هغه کیمیا ده، که فیزیک ده، که ریاضی ده، که هندسه ده، که جیولوژي ده، که جغرافیه ده، که هر څه ده، هغه د معلم ورخي. د معلم ترڅنګ دی د تاریخ، د دین، د اخلاقو، د نظریه، د فکر مضامین د مولا وروخي. خو وروسته له هغه چې مولا د استاذۍ لپاره د یو کال دوه خاصو زده کړو لاره ورته آماده کړای شي، نو بیا به د تعلیم په مجال کې موږ د دین مولا لرو. هغه مولا چې هغه به د مکتب بچي د مکتب په طریقه او د مکتب د ترمینالوژي لاره پوهولای شي. د دې ترڅنګ چې موږ باید په تعلیم باندې مولا ورګټ کو، یو بل ډیر لوی مجال هم خالد یو هغه دادی چې د خزو د دینی تعلیم لپاره موږ د ټول مملکت په سطحه هیڅ نه کوم ارګان لرو، نه کوم اتحادیه لرو، نه کوم نصاب لرو. لدې نه انکار نشي کېدای چې د ټولنې نیمه برخه خزي دي. نارینه خو به چیرې په مسجد کې، چیرې د جمعې په ورځ، چیرې په مقبره کې، چیرې په یو مکتب مدرسه یا د منبر لاري یا په یو مجلس کې د دین یو نیمه خبره چیرې واوري. البته مقصد مې عام خلک دي. خو د ښځو لپاره د دین د زده کړې هیڅ نشته، نه په مکتب کې داسې څه شته په کافي پیمانه او په مطلوب شکل باندې، او نه دینی مدارس د ښځو لپاره شته. البته په کار ده چې موږ باید د ښځو لپاره یو داسې قوي او په شرعي ضوابطو منضبط تعلیمي نظام رامنځته کو چې هغه په دین باندې یو پوهه مور رامنځته کی، پوهه خور رامنځته کی، داسې ښځه رامنځته کی چې هغه د دین د پوهې او د قناعت په نتیجه کې ومني. هغه حجاب د شرم او د رواج په خاطر ونه کوي، بلکې د عبادت په نیت یې وکوي. هغه خپل حیا د محتسب لډاره یا د پلار او مور او د کلی د مشر لډاره خپل حیا نه ساتي، بلکې هغه احتسابا او د ثواب په نیت باندې ساتي. او دا په هغه وخت کې کیږي چې موږ
په ټول افغانستان کې داسې یو دینی تعلیمي سیستم رامنځته کو چې د هغو له لارې په ولایاتو کې، بیا په ولسوالیو کې، بیا په کلو کې یو داسې ښځینه تعلیمي نصاب او نظام جوړ کو چې په راس کې علما ورته پالیسي طرح کوي، نصابونه ورته وضع کوي، او یو داسې محیط ورته عیار کی چې د اتو لسو کلونو په تیریدو وروسته دینی استادان رامنځته شي، دینی لیکوالان رامنځته شي، د قرآن حافظان رامنځته شي، مترجمین رامنځته شي، داسې میندې رامنځته شي چې هغه خپل اولادونه کنټرول کړای شي. او دغه فرهنګ چې متاسفانه په من کې رواج دی، یو ډول قناعت را کې جوړ دی چې وای ابا په کور نشته او له ابۍ ډار نشته، دا لمنځه لاړ شي. ابا خو به ځکه په کور نه وي چې ابا به شیر غریبۍ مزدورۍ مسافرۍ ته وتلی وي، ابا به په دکان کې مصروف وي، ابا به په دفتر کې مصروف وي، خو له ابۍ ځکه ډار نشته چې موږ ابۍ ورته شخصیت کړی نه ده، موږ ابۍ ورته وښاره کړی نه ده، موږ ابۍ ورته باسواده کړی نه ده، موږ ابۍ ورته کنټرولره کړی نه ده، موږ ابۍ ورته داسې څوک کړی نه ده چې هغه د خپلو بچیانو لپاره د یو نگران حیثیت غوره کړي، هغه د هم قلم په لاس ورکي، هم د اخلاقو ته پام وکي، هم د خرافاتو وساتي، هم د بدو روابطو نه وساتي، ځکه چې موږ ابۍ کې دا استعداد پیدا کړی نه دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې له ښځې نه دوه کار اخیستلی کېږي، یو دا چې خدمتګار دی، او دویم دا چې د ماشوم پیدا کولو د یو ماشین په حیث د کار ونه اخیستلی کېږي. دا چې دین د زده کی، سواد د زده کی، په دین د پوشي، ها که په دې کې یو څه اختلاف وي چې د عصري علومو زده کړه ښځې ته څنګه ده، دا به د اختلاف مجال وي، او د دې لپاره به نظام خپل ترتیبات عملی کوي. خو په دې کې یقینا هیڅ اختلاف نشته چې د دین زده کړه د نر او د ښځې یو ګډ مسولیت دی. متاسفانه زموږ د ټولنې نیمایي خلک چې ښځې دي، هغوی په دین باندې په مطلوب شکل نه پوهیږي، د دین په اړه یې برداشتونه یو ډول رواجي او سطحي برداشتونه دي. دغه مجال که منګه په منظم شکل باندې ډک کو، نو بیا به زمونږ ښځې، زمونږ لوڼې، زمونږ خویندې د پردیو تقلید نه کوي، د پردیو رواجونو پسې به نه ځي، په پردي شکل به ځان نه عیاروي، د پردي فرهنګ تاثر به نه اخلي، هغه به بیا په خپله له خپل دین سره شعوري وابستګي لري، او هغه به کور رڼا کوي، هغه به د روا او د ناروا د پیژندلو توانایي لري، په دې کې به د وړتیا ایجاد شوی وي. او د هغه عربي شعر مصداق به ګرځېدلی وي چې وایي الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. مور دی وایي که سمه تیار کړه، نو په حقیقت کې دی یوه مدرسه تیار کړه، او چې کله دغه مدرسه تیار کړه، تا یو داسې ولس تیار کړ چې د هغه رګ و ریښې بیا څوک نشي وچولی، هغه د ښو رګ و ریښو یو نسل وي، یو ولس وي. نو که چیرې زموږ نظام په منظم شکل، په یو منضبط شکل باندې د شرعي ضوابطو په بنا یو داسې ښځینه دینی تعلیمي سیستم او نصاب رامنځته کی چې ښځه هم په دین پوه شي، ښه مور شي، ښه باسواده خور شي، هغه به د فساد د مخنیوي په چاره کې د کورنۍ په سطحه، د کلی په سطحه هغه خالیګاه ډکه کی چې تر اوسه پورې متاسفانه پاتې ده، او د غیر منفي آثار د من د ټولنې په ژوند بیخي ډیر مرتب شوي دي. په تعلیمي مجال کې بل خبره دا ده چې په دینی معلوماتو کې د من د خلکو د عامو خلکو د معلوماتو د کچې د ټیټوالي سبب کېدای شي، والله اعلم، ماته دا ښکاري چې موږ په عربي ژبه باندې خلکو ته دین ورښیو. ګوري عربي یوه ژبه ده او دین مفاهیم دي، که دغه مفاهیم د مدارسو طالبانو ته، د فاکولتو طالبانو ته، د تخصصاتو طالبانو ته په عربي ژبه کې ورښودلی کېږي، بالکل د ورښودلی شي، ضروري ده چې باید ورښودلی شي، ځکه چې د دین تخصصي زده کړه له عربي ژبې پرته نه کېږي. خو د عامو خلکو لپاره د دینی مفاهیم، که هغه فقهي مفاهیم دي، که اخلاقی مفاهیم دي، که هغه تاریخي مفاهیم دي، او که نور دینی مفاهیم دي چې د شخصیت جوړونې او دین ته د التزام په لاره کې ضروری دي،
هغه دې ورته پښتو کړی شي، هغه دې ورته فارسی کړی شي. ځکه اوس له خلکو سره په ذهن کې دا یو قناعت جوړ شوی دی چې د دین علوم خو نو په عربي دی او زه په عربي نه پیږم، او د عربي د زده کړې لپاره زه څو کاله صرف او نحو او عربي لغت زده کوم، تر هغې وروسته چې بیا زه دین وایم نو دا خو ډېره اوږده پروسه ده. نو بناً پرېږدئ، دا د ملایانو کار، د ملایانو ته یې پرېږدئ. نو د دین ښوول یقینا د ملا کار ده، خو د دین زده کول او په دین باندې پوهېدل دا د هر چا مسؤلیت ده چې دا باید هر څوک وکوي. د دې لپاره چې من په دغه مجال کې هم یو مهم او ستراتیژیک قدم اخیستی، راځي د دین تخصصي زده کړه که څوک کوي په عربي دی وکوي، خو نور د دین علوم باید په خپلو محلي ژبو خلکو ته اسانه کو ترجمه